د پخوا زمانې قصه ده. د غرونو په لمن کې یو ډېر خشته کلی و. په دې کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د سړي نوم جمیل او د ښځې نوم سارا و. جمیل به په کلي کې د چایو هوټل کولو او د ده چای ډېره خشته وه. ټول کلیوالا به د جمیل نه چای څښله. بچی یو خبره مې درته کوله. وایه بابا څه وې؟ ما دا وی چې ستا دا چای هم ډېره خشته ده او ډېر خلک یې خوښوي، نو که ته بریاني هم شروع کړي نو خلک پرې ډېر خوښوي. او د بابا په دې خبره جمیل لږ سوچ وکړي، خو خبره یې خوښه شي. یاره بابا رښتیا خبره خو دې صحیح ده. وړېږه مشوره به پې وکړم نو شروع به یې کړم. او د شپې د جمیل ښځه سارا لګیا وي کټوۍ پخوي چې جمیل کور ته راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاره ښځې یو خبره مې درته کوله. څه خبره؟ وایه سړیه. نن راته یو سړي وی وی د بریانۍ کار شروع کا، وی ډېر خسته به وچلېږي. نو ما وی چې ستا څه خیال دی؟ نو ولې سړیه خبره خو یې صحیح ده چې خواسې مو خرڅې نو بریاني هم شروع کا او ته راله چکن ډوله زه به درله پخومه. په دې ټول کلي کې د چرګو والا د یو سړي دوکان و چې د هغه نوم شیرخان و. او جمیل لږ ساعت پس شیرخان له راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره دا چکن په 100 روپۍ کیلو باندې تاسو خرڅوي. په 500 روپۍ کیلو دی. ښځه د بریانۍ کار شروع کوم، روزانه به درنه وړمه، ریټ په مړاله ښه راکې او غوښه به هم ښه راکې. صحیح ده لوله، ته بېغمه اوسه چې څومره دې پکار دي. غوښه به هم خو د ساده خوښې وي او ریټ به هم خو د ساده خوښې وي. او دغسې جمیل د چایو سره سره د بریانۍ کار هم شروع کی او په 200 روپۍ پلیټ ورکوي. السلام علیکم وروره، یو پلیټ بریاني خو ده؟ دا واخله. مالکه ډېره زبردست بریاني ده ښه. او د جمیل د چایو په شان د هغوی بریاني هم ډېره مزیداره وه. د ټول کلیواله به ډېره خوښه وه. او د جمیل د چایو په شان به د جمیل بریاني هم ښه خشته خرڅېده. او دغسې وخت تېرېده. په دې کې 2 میاشتې تېرې شوې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه وروره ته راکړه که نه یو 5 کیلو غوښه را. ښه واخله که نه، خو دا ده چې د ریټ ته پته شته که نه؟ نه ولې وروره، ولې ریټ یې زیات شو څه؟ او که نه چې لګوتې خو ډېر زیات ګران شو، اوس په 1000 روپۍ کیلو دی. دا دې څه ووې یار، په 1000 روپۍ کیلو خو ماته واره نه کوي. زه په 200 پلیټ خرڅوم. خو بیا هم د جمیل مجبوري وي غوښه د ځان سره واخلي او ماښام چې کور ته راشي نو ډېر پریشانه وي. ولې سړیه ولې داسې پریشانه؟ خیر خو دې څه چلو شو؟ مړې ته وګوره، غوښه ګرانه شوه. په 500 روپۍ کیلو وه او اوس په 1000 روپۍ کیلو شوه. زه خو په 200 پلیټ خرڅوم. اوس په دې سره څه کوو یاره؟ نو ته دومره ټینشن څه لا اخلې؟ نو څه به کوم، اوس په 200 تاوان کوي که نه؟ نو ته یو کار وکړه که نه، په 200 مه خرڅوه، اوس په 500 خرڅوه. او نو اوس په خامخا په 500 خرڅوم. او دغسې په سبا باندې جمیل د بریانۍ پلیټ په 500 روپۍ کې، خو څوک هم د زیات قیمت توجه د جمیل بریاني نه خوري. او دغسې ټوله ورځ تېره شي، ماښام شي او جمیل ته بریاني ټوله خرابه شي. یاره دا به څه کېږي، ټوله ورځ تېره شوه، یو پلیټ هم خرڅه نه شوه. په 500 خوړو څوک اخلي نه. دا خو راته ټوله بریاني خرابه شوې ده، ځم چې ویې غورځوم. او دې نه پس جمیل هغه خرابه بریاني واخلي، د سیند غاړې ته لاړ شي او هلته یې وغورځوي. خو د سیند په غاړه ډېر کارغان وي. او جمیل چې هغه کارغانو ته ګوري نو یو عجیبه سوچ یې زړه ته راشي. او د هغې نه پس جمیل واپس کور ته لاړ شي، خو ډېر پریشانه او خفه وي. یا سړیه څه وشو دا بیا ولې داسې خفه ناستې؟ خیر خو دي؟ څه به درته ووایم ښځې، نن دا نه چا خو بریاني وانه غشته، ټوله راته خرابه شوه او مې غورځوله. خو نن مې ذهن له یو عجیبه شان خبره راغله. نن نه پس به زه د کارغانو بریاني خرڅوم. د کارغانو بریاني؟ یا سړیه دا ته څه ګډې وډې وې؟ د کارغانو بریاني به څنګه خرڅې؟
لیوانې شوي څو؟ نه ښځې د چرګ غوښه ګرانه ده په 1000 روپۍ کیلو ده او کارغان چې کم دی خو پرې میلاویږي پرې. یاره دا خو ده بس صحیح ده که نه ته راله راوړه او زه به یې درله پخومه ښه. بس ټیک ده سبا به مې درله ښه ډېر کارغان نوړي وي ښه. او دغسې په سبا باندې جمیل یو څو کارغان ونیول او ښځې ورله د کارغانو بریاني تیاره کړه او په سبا باندې بیا جمیل د بریانۍ پلیټ په 200 روپۍ که. السلام علیکم رودا. وعلیکم السلام. رودا یو پلیټ بریاني خو راکه. او دې نه پس جمیل هغه سړي له یو پلیټ بریاني ورکي. هغه چې کله خوراک ته کښېني او په پلیټ کې پروت پتون ته وګوري نو حیران شي. ها دا له څه دي چې دا له د څه شي پتون دی؟ ما ته خو د چرګې نه ښکاري. یا رودا دا چرګ د خپو نه کمزوري اوسه. ها یا الله خیر دا سړی مې ګیر نه کي ورلې کار به راله وګوري. ها او خره دې چرګوتي به ډېر ورزش کو ځکه. او دغسې یو ځل بیا ټوله ورځ د جمیل بریاني ښه خشته خرڅه شوه. کاکا یا رودا دې بریانۍ کې د څه چولو؟ کاکا زه خو د کارغه آوازونه کوم. دا پتا سو شو. پا یا روډه دا ولې؟ کاکا رودا چې سار مې ستا بریاني خوړلې ده او کور ته تلم کاکا نو همدغه آوازونه کومه. هله ډاکټر ته لاړ شه. او که نه ډاکټر له ځمه کاکا. یاره ما ته خو د دې سړي په دې بریانۍ کې څه چل ښکاري ځکه چې زه خو مخکې سم وم خو چې سهار مې د ده بریاني وخوړه نو اوس ما د کارغانو آواز شروع کړو. یاره ډاکټر له نه پولیس له ځمه ښه. او دې نه پس هغه سړی د اسپتال په ځای تاڼې ته لاړ شي. سلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کاکا ما په یو سړي باندې رپورټ کوو جی. هلکه دې خو د کارغه آوازونه کوي. هغه خو صحیح ده خو ته د کارغه آوازونه ولې کوې؟ که دا ډنډه مې در ونیوه نو ټرې فټرې به دې واړو. تا خو د کارغه آوازونه شروع کړئ. مسله څه ده خبره کوه. کاکا همدا مسله مې ده که نه چې سهار مې یو کس نه بریاني خوړلې وه کاکا د هغې نه پس زه د کارغه آوازونه کوم. او دغسې هغه سړی پولیس ته ټوله قصه بیان کړي او پولیس ته ځان سره کړي او د جمیل د کور ته روان شي. بل خوا د جمیل ښځه ناسته وي او د کارغه بریاني تیاروي چې په دې کې جمیل راشي. یا ښځې نن پکې یو کارغه زیات واچوه نن وړاندې یو ګاګ خالي لاړ ښه. او دوی دواړه دا خبرې کوي چې په دې کې هغه سړی او پولیس د دوی کور ته راشي. کاکا دا دې چې وګوره ما دلته نه وې کاکا دواړه سره د ثبوته ګیر شو دغه یې کارخانه هم ګرځي. ښه نو تاسو دواړه ښځه خاوند په خلکو د کارخانو بریاني خورئ ولې که تاسو به زه هغه عمل کوم چې یاد وساتئ. او دې نه پس پولیس جمیل او سارا دواړه جیل ته بوځي او دواړو له ښه سخته سزا ورکړي. دوی دواړه توبه وباسي. جمیل د بریانۍ کار پرېږدي دوباره واپس هغه چای شروع کړي. کاکا هلکه یو پیالی چای خو راکړه که نه. هلکه ستا نه لا دا عادت نه دی وتې. کاکا دا ستا د بریانۍ کارونه دي که نه کاکا.